چیچلي دي ډېرې خوړلي دي ډېرې ګټلي دا د هغه خلکو پر مځکه خرڅېږي چې د یوه یوه سړي د مځکه په زرو یې کړونه په زرو یې کړونه دا د فلاني نواب ده او دا د فلاني وزیرا ده او دا د فلاني زمیندار ده مفتي صاحب د پښتنو په ملک کې یو دریاب نشته یوه واله نشته موږ دا نه غواړو چې ته د لسبیلې رودونه دلته راوله یا ته د پټپیډر رودونه دلته راوله یا کاکا ته واله لرې زما مځکه په کارېږي دي تا د پښتنو و کارېز ته څو پیسې ورکړي دي د پښتنو د کارېزو و جوړېدو ته ورونو په دغه عبدالله خان کې د ژرې کارېز زموږ دپاره روز وي زموږ په زړو کورونه پر آباد دي چې تر کومه حده زموږ خولې خوړل په یو جرګه کې په یو کمیټۍ کې زه وم ما د ژرې دپاره 1.5 لک روپۍ وغوښتې نواب صاحب هغه 1.5 لک روپۍ څه شوې ستا 1.5 کروړ یې ستا ژړه وچه ده که بهیږي او چې دغه 1.5 لک روپۍ په خرڅې شي وبه بهیږي که به وچه وي نو نواب صاحب ته دا معلومېدل پکار دي چې پښتون تر ابده پورې خر نه دی په خوب نه دی د عقل نه دی پښتون تر ابده په خپل خیر و په شر پوهېږي پښتون د مولوي سالم احمد په تنخواه نه چلیږي پښتون د ملک عثمان کاشي په تنخواه نه چلیږي پښتون د مولوي محمد حسن په تنخواه نه چلیږي پښتون خپلې چینې خپل کاریزونه او خپل سکوبي آباد غواړي چې په هغو د دوی بچي ماړه شي د دوی جامه په وشي د دوی څالی په وشي د دوی کار په وشي نواب صاحب په دې لړ کې زموږ په خوله پورې دا هم راموښلي دي چې ما ملک محمد عثمان کاسۍ په لویه تنخواه نوکر کړي هغه کاکا په دې ملک کې د عثمان ډنګه نور خلک هم ډېر نوکران دي څوک پنجابیان دي څوک بلوچان دي څوک فلانی دي په دې زموږ څه کار دی موږ خو تا ته وایو چې کمې پیسې د دې ملک د آبادۍ دپاره له مرکزه راځي په هغه کې پښتون خپله ونډه غواړي او که په سمه چا نه کړې د لاسه بېدیني کار وي تاسې دغه خوښه ده ورونو زما ملګرو تاسې ته ډېرې خبرې وکړي او د هرې خوا یې درته وکړي لنډه خبره دا ده چې تر څو پورې موږ یو موټ نه شو یو قام ځان ونه بولي یوه مو لار نه شي یوه مو لیکه نه شي موږ تر هغو ګټه نه شو راوړلی زه نه له نواب بګتي ګیله لرم نه له هغه پالیسټو پښتنو ګیله لرم چې پخوا یا دوی یا یې پلرو یا یې نیکهګانو د انګرېز تعلیم چټلې او چوچکې ورسره وهلې اوس د بلوچانو سره وهي وهي زما ګیله له خپله کامه پښتون کام په هر څه پوهېږي په ګریزۍ پوهېږي په سوداګرۍ پوهېږي
په موټرو پوهېږي، په مشینانو پوهېږي، په سود پوهېږي، په زمینداري پوهېږي، په خیلۍ او په ځایي او په ګوندي پوهېږي. چې نه پوهېږي په یو شي نه پوهېږي، هغه پښتو او پښتنوالی. اوس د کاکړۍ پر نامه، د ملیزي پر نامه، د عشیزي پر نامه، د اسد پر نامه، د سید پر نامه پر یو تښتېدلې ښځه، پر یو شري او بېکاره سړي پر جنګ په 200 مړونه ودې ته تیار شي چې زه سر پر څنډم. دا چې ده که نه ده؟ چې د چا ښځه وتښتېږي په خپله خوښه، یو سړی خوښ شي ورسره ولاړه شي، په ټول قام باندې مځکه سره وي، د فلاني لور فلاني وایي، 10 پر مړه شي، 15 پر مړه شي، باعزته خلک باندې مړه شي. لیکن د ټول قام دولت، د ټول قام مځکه، د ټول قام نوم، د ټول قام شرافت، دا به څوک ځینې یوسي، په ده کې دا غیرت نه پیدا کېږي چې 4 سر پکښې. غلط وایم که صحیح درته وایم؟ وروره چې دغه خو یې پرې نه ږدئ، چې دا کارونه درته ورک نه شي، دا ځایي او خیلي او کیسې له میانه ونه باسئ او یو پښتون قام نه شي. سر په مرداره ښځه ایښول نه د خدای په لار روا دي، نه په پښتو روا دي، نه غیرت دی، نه مړانه. سر د خدای پر لار کښېږدئ، سر پر خپل حق کښېږدئ، سر د خپل قام پر خاوره کښېږدئ. هله به ګټه کوو، هله به عزت پیدا کوو، هله به مړانه پیدا کوو. او که نه وي دا، تر څو چې دا ونه کوي، اوس مو بیا یو بله لویه عجبه شروع کړې ده. ډېر خلک ماله راځي، ته به نو دا راله وکړې، ته به نو دا راله وکړې، ستا د وسه هر څه پوره دي، ستا لاسونه وږي او ستا پلانی داسې دي. ورونو زه هغه د کونډې ښځې زوی یم، په تاسو کې یو سړی یم. دغه لږو ډېر که په ما کې څه واک پیدا شوی دی، دا ځکه چې تاسې یو څو کسانو ملا را سره تړلې. د یوه تحصیل خلکو ما څه ووټونه را کړي دي، صرف یوه تحصیل خلک او یو څو زره کسان